لږ را بیدار شئ خپل عقیدې د خپل مذهب د دې مظلوم او غریب دین دفاع وکئ ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو د خدای تعالی د دین امداد کوئ خدا باندې متعال ډېر غیرتي دی هغه به ستاسو ضروریات پوره کړي هغه به تاسو سره امداد وکړي ستاسو ژوند به د عزت دی ستاسو مرګ به د عزت دی دا خون سړی اکثر بې عزت دی مقتدیان هم ورسره ازادي ولې هغه خپل دین سره فوس وګرځولی دی او د مجاهد سړي ژوند د عزت رزق د عزت مرګ د عزت د هغه غوندې مر خلک د خدایه غواړي په ایمان یې وایه شیخ غلام حضرت شهید رحمت الله علیه یو غیرتي انسان و که نه و دا ټول عمر د مذهب حنفي خدمت او ضبط او دفاع ته وقف کړی و که نه وقف کړی نن هم د هغه څومره نیکنامي دنیا کې پاتې ده څومره علما څومره طلبا د هغه د مرګ غوندې سوال کوي اول زه دا ویم چې لا هم مرګ راکړي د شیخ صاحب غوندې مرګ ماته راکړه او د هغه څومره عزت په ژوند کې د هغه عزت اوس هم د هغې ورور دی ګل حضرت حاجي صاحب مبارک دامت برکاتهم زمونږ یو دوست دی کیسه کوله وي یو حقاني و حنفي نوم باندې یو مولا وي یو مجلس کې د علم غیب مسله وچېړله وي زه ورته اوچت شوم چې شیخ صاحب ورسه دې منم خو دې مسلې پسې مه کېږه ځکه دا زما د ورور عقیده و هغه پرې شهید شوی دی او که ته دې مسلې ته شرکي وې نو زه د خپل ورور وارث یم ما ته منځ کې څوک مزاحم نه شي واقع کېدی زه چې ځو افغانستان ته ځو زه د هغه قبر راکولاوم زه دا قسم سره ویم چې هغه قبر کې صحیح سلامت پروت دی زه به قبر کولو کوم که چېرته قبر کې هغه خورې شوي خراب شوي پړسېدلی چینجو خوړلی زه به ستا په لاس توبه کم زه به هم ووایم چې علم غیب غیر الله ته منل شرک دی او که چېرته هغه قبر کې صحیح سلامت و بیا به شیخ صاحب دې بېکار عقیدې نه توبه وباسي بیا هغه شیخ غټ شیخ دی لومین عالم داسې راغون شو نو موږ دا چیلنج سره وایو چې زموږ شیخ صاحب په دې عقیده د اهل سنت والجماعت د دنیا نه تللی او هغه اوس هم قبر کې صحیح سلامت خوشحاله دی قسم بالله چې مناماتو کې زه په خپله ګورم خوبونو کې دوستان یې ګوري اولیې ګوري نیکان پاکان یې ګوري د هغه غوندې شهادت موږ د خدایه غواړو خو د هغه غوندې خدمت دا هم دې ملګرو ته زه ویم چې مرګ نه مه یېرېږئ چې فارغه شوئ تکمیل فنونو دې وکړو یا تخصص فی الافتاء دې وکړو فی الفقه دې وکړو نو اوس مزید خدمت وکړئ دغه مشن زمونږ د اسلافو د امام صاحب دا فقه د دې دفاع وکړئ دا عقیده د اهل سنت والجماعت چې ده د دې دفاع وکړئ باری تعالی به ستاسو امداد وکړي